السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځې د لوست لپاره مو هم پوره چمتووالی نیولی وي. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تېر لوست کې ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه چې د هایدروجن د سیمابو اکسایدو له تجزیې څخه اکسیجن ګاز او سیماب لاسته راځي، او همدارنګه مو ویلي وو چې د پوتاشیم کلورید له تجزیې څخه هم اکسیجن لاسته راځي. د پوتاشیم کلورید فورمول مې هم درته لیکلی و، او د پوتاشیم پرمنګنیت له تجزیې څخه مو په عملي توګه اکسیجن ګاز لاسته راوړ. نو د پوتاشیم پرمنګنیت فورمول مې هم تاسو ته په کورنۍ دنده کې درکړی و. په دې هیله یم چې تاسو د تېر لوست کورنۍ دنده هم اجرا کړې وي. ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې په تېر لوست باندې په لنډو ټکو کې رڼا اچوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې تېر لوست کې موږ تاسو ولوستل چې د اکسیجن لاسته راوړنه وه. اکسیجن په لومړي ځل په 1904 میلادي کال کې فریسلي انګلیسي ساینسپو د سیمابو یا پارې د اکسایدو ته د تودوخې ورکولو په پایله کې لاسته راوړ، او بیا ورباندې نوم لوازیه فرانسوي ساینسپو اکسیجن کېښود، او بیا مو ولوستل چې د سیمابو اکسایدو ته تودوخه ورکړو معادله مو یې ولیکه، په پایله کې سیماب او اکسیجن لاسته راځي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ولوستل چې د پوتاشیم کلورید له تجزیې څخه هم په لابراتوارونو کې اکسیجن او پوتاشیم کلوراید مالګه لاسته راځي، چې دغه طریقه د لابراتواري لاسته راوړنې د طریقې په نوم یادیږي. همدا ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په عملي توګه د پوتاشیم پرمنګنیټ ته د تودوخې ورکولو څخه اکسیجن ګاز لاسته راوړ، چې ازمایښت مو یې سرته ورسو. په ازمایښتي نل کې مو پوتاشیم پرمنګنیټ واچول، تودوخه مو چې ورکړه، وروسته مو د ګوګردو نیم سوځېدلی لرګی ورته نږدې کړ چې هغه بیا روښانه شو. نو همدغه د لرګي بیا روښانه کېدل د اکسیجن د ګاز د شتون ښیي. ګرانو زده کوونکو، نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو بیا هم د اووم ټولګي د کیمیا مضمون د 4م څپرکي موضوع ده، د اکسیجن لاسته راوړنه او کارول یا د کارولو ځایونه یې. موخې مو په دې لوست کې دا دي ګرانو زده کوونکو چې تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې په دې وپوهیږئ چې د اکسیجن لاسته راوړنه له هایدروجن پروکساید څخه دا زده کړئ، او همدارنګه د اکسیجن د کارولو ځایونه زده کړئ. د لوست پاڼه 15مه پاڼه د لوست مو 44 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په دې لوست کې بیا هم یو د هایدروجن پروکساید څخه د اکسیجن لاسته راوړل زده کوو، او د هغې معادله هم زه تاسو ته لیکم، او په عملي توګه هم زه تاسو ته ثابتوم چې اکسیجن د هایدروجن پروکساید له تجزیې څخه لاسته راځي. نو ستاسو توجه باید ډېره ورته متوجه اوسیږئ، او ډېر توجه مو ورته غواړم. ګرانو زده کوونکو، هایدروجن پروکساید چې فورمول یې H2O2 دی، کله چې د منګنیز ډای اکساید په شتون کې چې دا یو کتلیست رول لري، تجزیه شي، په اوبو باندې تجزیه کیږي، او په همدې ډول په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا چې هایدروجن پروکساید د منګنیز ډای اکساید په شتون کې په اوبو او اکسیجن تجزیه کیږي، نو د دغه معادله تاسو ته ولیکه. اوس یې درته توضیح کوم. 2 هایدروجن په تعامل کوونکو موادو کې، 2 اتومه په محصول موادو کې، 2 اتومه اکسیجن په تعامل کوونکو کې، یو 2 3 اتومه په محصول موادو کې. نو د دې لپاره چې په محصول موادو کې د اکسیجن شمیر زیاته، په تعامل کوونکو موادو کې ورته ضریب 2 کوو، چې دغه 2 هم د هایدروجن په اتوم کې شامل دي او هم د اکسیجن. 2 په 2 کې 4 اتومه. اوس په محصول موادو کې هم ورته ضریب 2 کوو، چې بیا هم دا 2 هم د هایدروجن لپاره ضریب دی او هم د اکسیجن. 2 اکسیجن او 2 اکسیجن 4 اتومه اکسیجن شو، او 2 په 2 کې ضرب شي هم 4 اتومه. 2 په 2 کې 4 اتومه هایدروجن، او 2 په 2 کې 4 اتومه هایدروجن هم شو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی د همدغه معادلې د اثبات لپاره تاسو ته د ازمایښت وسایل معرفي کوم، او وروسته یې مواد، او په آخره کې ازمایښت په عملي توګه درته سرته رسوم. ګرانو زده کوونکو، د دې ازمایښت د سرته رسولو لپاره یوه پایه او ګیره موږ تاسو ته پکار ده، همدارنګه فلاسک، رابړي، سرپوښ او زنګونکو ګینل
په همدې ډول ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو په دې ازمایښت کې د موادو اخیستونکي قاشقه پکار ده او همداشان ډراپر یا قطره څڅونکی په همدې توګه مو د اورلګیت هم په دې ازمایښت کې پکار ده. ګرانو زده کوونکو راځو لومړی د رابري سرپوښ راوباسو او د منګنیز ډای اکساید مواد چې د کتلیست رول لري دا پکې اچوو د موادو د اخیستونکي قاشقې په مرسته او بیا له پاسه ورباندې د هایدروجن پر اکساید اچوو د ډراپر یا قطره څڅونکي په مرسته باندې. نو ګرانو زده کوونکو لومړی د منګنیز ډای اکساید په قاشقه په مرسته رااخلو او د هغې باندې منګنیز ډای اکساید په پلاس کې اچوو، وروسته ورباندې د قطره څڅونکي په مرسته څو قطرې هایدروجن پر اکساید علاوه کوو. اوس د قطره څڅونکي په مرسته باندې هایدروجن پر اکساید هم رااخلو او له ځان سره یې ږدو. د هایدروجن پر اکساید سر هم تړو تر څو پورې ضایع نشي. لومړی مونږ او تاسو دا چې تعامل یې ډېر سریع او چټک دی، لومړی مونږ او تاسو اورلګیت روښانه کوو تر څو لرګی نیم وسوځېږي. اوس د قطره څڅونکي په مرسته باندې هایدروجن پر اکساید په منګنیز ډای اکساید باندې څڅوو. تعامل یې ترسره کیږي او نیم سوځېدلی لرګی اور اخلي. دا نیم سوځېدلی لرګي چې اور واخیست همدغه د اکسیجن شتون ښیي چې اکسیجن د هایدروجن پر اکساید له تجزیې څخه لاسته راغی. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم د هایدروجن پر اکساید له تجزیې څخه د اکسیجن د لاسته راوړلو کې ازمایښت و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د اکسیجن د کارولو ځایونو ته چې اکسیجن په کومو برخو کې کارول کیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو پوهیږئ چې اکسیجن د فلزونو د لیم کولو او یا د پرې کولو لپاره په اوکسي اسیتلین څراغونو کې کارول کیږي. د اکسیجن کارول په اوکسي اسیتلین څراغونو کې څراغونه هم اکسیجن د فلزونو د قطع کولو یا پرې کولو او هم د فلزونو د وصل کولو یا لیم کولو لپاره کارول کیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو اکسیجن د ټولو ژوندی موجوداتو د تنفس لپاره کارول کیږي، یعنی ټول ژوندي موجودات اکسیجن تنفس کوي. پرته له اکسیجن څخه ژوند ناممکن ده، امکان نه لري. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو هغه اشخاص چې له د ځمکې له اتموسفیر څخه بهر سفرونه کوي یا په بحرونو کې څېړنې کې سرته رسوي، د هغې لپاره هم اکسیجن اړتیا ده چې په فلزي ډبو کې فشار سره اکسیجن ورسره اخلي او د تنفس لپاره یې کاروي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو اکسیجن د هغه ناروغانو لپاره هم اړتیا ده چې هغه د هوا له اکسیجن څخه ګټه نشي اخیستلی، نو په روغتونونو کې ورته له مصنوعي اکسیجن څخه په مصنوعي ډول تنفس ورکول کیږي، د هغې لپاره هم اړتیا ده. او ټول د سوځولو عملیې د اکسیجن په شتون کې سرته رسیږي، یعنې سوځېدلو په عملیه کې هم اکسیجن کارول کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده تاسو ته د هایدروجن پر اکساید تجزیه کیدل د منګنیز ډای اکساید په مرسته باندې چې په پایله کې اوبه او اکسیجن لاسته راځي دا معادله تاسو په کتابچو کې ولیکئ او توزین یې کړئ
او زموږ ستاسو د راتلونکي لوست عنوان نایتروجن ده چې نایتروجن عنصر ولولو. تاسو د هغې لپاره هم په خپلو کورونو کې پوره چمتووالی ونیسئ. په دې هیله یم چې د نن ورځې لوست مو هم په پوره غور او دقت سره زده شوی وي او د راتلونکي لوست لپاره هم چمتووالی ونیسئ. تاسو پر لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.